نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مکاید الشیطان په سلسله کې به نن مونږه خبرې کوو د شیطان د قوت باره کې چې هغه څه قوت لري او د چا په مقابله کې لري او د چا مقابله کې نه لري او دې سلسله کې به څه خوښي خبرې وي الله تعالی طرف نه به زیری وي او څه به زموږ دپاره وارنینګز وي یعنی مونږه خبردارولو دپاره به خبرې وي نو راځئ چې اول مونږ وګورو چې مونږ ته زیری څه ملاویږي وعن ابي سعيد رضي الله عنه ابي سعيد رضي الله عنه نه روایت ده هغه وایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې ان شیطان قال ویلیو وعزتک یا ربي در رسول الله تعالی د عزت قسم یې وخوړ چې یا رب ستا د عزت قسم دې ماته چې زه به مسلسل ستا بندیان بیلارې کوم ما دامتي ما دامتو اروحهم فی اجسادهم ترڅو چې دای روحاني دای بدن کې دي یعنی ترڅو چې بنديان مړ نشي تر هغه بخه پورې بځای بیلاره کوم نو الله تعالی ورته سوې وعزتي وجلالي ما تم د خپل عزت او جلال قسم دی لا ازال اغفر لهم زب مسلسل ای بخم استغفروني ترڅو چې ایمان بخنه غواړي یعنی ته بیلاره کوا خو کای بیلاریم شو او بیا را واپس شو توبه یې وکړه استغفار یې وکړو نو زه به یې وبخم فلا تستسلم اخي للشیطان نو ای زما وروره د شیطان مخکې ته وسله مږده خپل ځان هغه ته مسپاره دا اوس دا کتاب کې چې کوم مصنف دی دی مونږ ته وایي لیکونکی ولې چې که تا د هغه اطاعت وکړو یعنی د شیطان نو ته به اور ته لاړ شې دوزخ ته به لاړ شې نو بهتره به څه وي چې ته په اهل ایمان کې شامل شې او عباد الرحمن او د رحمان په بندیانو کې نو څه به وشي ته به کامیابه شې جنت الرضوان جنت به درته میلو شي د الله رضا به ومومې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به نو بنیادی طور سره دلته د شیطان د هغې خبرو اترو ذکر دی کوم کې چې هغه قسم خوړلی و چې زه به انسان تر مرګه بېلارې کوم نو الله تعالی هم انسان ته زیری ورکړه چې زه به تا بخم تر څو چې ته بخنه غواړې او حدیث کې هم راځي چې زیری دی هغې کس لا کوم چې په خپل نامه اعمال کې استغفار په کثرت مومي یعنی ډېر ډېر استغفار کوي او چې قیامت پر ورځ وګوري نو د هغه عمل نامه به د استغفار نه ډکوي نو هغه له زیری دي د جنت نو خبره دا ده چې انسان کمزوری دی د شیطان خبرو کې راشي خو چې څنګه ورته احساس وشي فورا دی راوګرځي د خپل رب ته او خپل رب نافرمانی دی پریدي د هغه د رضا کارونه دی کوي نو الله سبحانه وتعالی به د هغه تیرې غلطۍ او ګناهونه معاف کړي اوس وایو د شیطان د کمزورۍ باره کې ضعف الشیطان یظن کثیر من الناس اکثر خلک دا ګڼي چې هغې کې د شیطان مقابله کولو طاقت نشته قدرت نشته یعنی دای دا خیال دی چې موږ د شیطان مقابله نشو کولی دی خو ډېر طاقت لري که چېرې زموږ مقابله هم شوه نو شیطان به په موږ زورور شي او دا ولې دی ګڼي ځکه چې د هغې دا خیال دی لقوت سلطانه و قدرته علی الغوایي چې الله چې هغې له کوم قوت ورکړی دی او غلبه ورکړې ده شیطان له او هغه له قدرت ورکړی دی چې خلک بېلارې کي او هغې ته بدۍ ښایسته کي او بدو لارې ورته ښایسته کي نو د دې په وجه انسان خیال دی چې زه دې نشم بچ کېدی خو حقیقت څه دی چې د انسان دا خیال غلط دی نو بیا حقیقت څه دی صحیح څه دی ان الشیطان لیس له سلطان شیطان سره اس زور نشتا هغه اس زور نه لري علی عباد الرحمن د رحمان په بندیانو هغې د هغه وس نه چلی نو بیا کول څه دي چې انسان کتاب او سنت یعنی قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه هدایت عمومي د الله نه یری کی سونه چې دغه وس لري نو بیا شیطان په هغه اډو کنټرول کولی نشي دغه اډو وس نه رسی چې هغه دی بیلاری کی بیا هغه کې اډو دا وس او قدرت شته دی نه
ولې چې دا هم الله تعالی فرمایلی دي چې ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وکفى بربك وکیلا. بېشکه زما بندیان په هغې به ستا هېڅ زور نه چلی او ستا رب کافي دی، کارساز دی، کار جوړونکی دی، یعنې ستا رب مدد کولو له کافي دی. وقال او الله تعالی فرمان دی ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، زما په بندیانو ستا به زور نه چلی خو سوای الا من اتبعك من الغاوین، کم چې بیلاری شوي خلق دي هغې به ستا پیروي کوي، هغې به ستا په لاره چلی نو په هغې ته کنټرول کولی شي. د هغې نه علاوه خالص مؤمنانو باندې بالکل نه. وما کان له علیهم من سلطان، او هغې خلاف هغه هیڅ زور نو، هغې یعنی د مؤمنانو خلاف د شیطان هیڅ زور نو الا لنعلم من یؤمن بالآخرة، خو چې مونږه پوه شو خبر شو چې په آخرت څوک ایمان لري ممن هو منها فی شک، د هغه په مقابله کې چې کوم شک لري. یعنی الله تعالی خو خبر دی، خو دا یو ټیسټ دا کتلو دا خیلو چې کوم کسان د الله تعالی باندې او په آخرت ایمان لري او څوک دای په مقابله کې په شک کې دي، نو بیا هماغه په شیطان په لار کې راځي. نو دې آیات نه مونږه یو نقطه اهم دا روباسو چې شیطان سره صداقت یا ابسولوټ پاور چې ورته وي هغه نشته. د مقابله قوت هغه د هر چا د پاره نه لري. د چا د مقابله کې قوت لري چې کوم بیلاری شوی دي، چې کوم مؤمن دغه په کنټرول کې نه وي هغه وي چې د چا ایمان مضبوط وي. حضرت عمر هغه نه به شیطان یریده، لاره به بدله کړه. ولې؟ د ایمان د قوت په وجه. نو اوس دوه لارې دي، یا به شیطان تاسو نه یریږي او یا به تاسو د شیطان نه یریږئ. نو کومه لاره ښه ده؟ همدا که نه چې شیطان تاسو نه ویریږي. نو هغې دپاره زموږ وسله پکار ده. کومه وسله؟ کومې وسلې نه شیطان یریږي؟ د ایمان وسله، د توکل، د تقوا، د الله د اطاعت او د دې ټولو نه زیات اخلاص. چې کوم مخلص وي، مخلص بندیان، هغې باندې د شیطان کنټرول نه وي. دا خو زموږ په نیتونو کې څه خرابې راشي که نه، څه کمې راشي، نو شیطان ته موقع میلو شي او هغه ښه د خلاصه وسوسې اچوي، نیکۍ راله ګرانې کي، غلط کارونه راته اسان کي، ښایسته کي، او بیا زموږ رویو کې یو دم تبدیلي راشي. مونږ بیا هغه نه یو چې کوم مونږ وو. مونږ کې چې کوم ایمان و هغه فرق اوس مونږ په خپله محسوسو. نو شیطان په خپله هم دې خبرې نه خبر دی چې انه لیس له قدرت، چې هغه سره هیڅ طاقت نشته د الله د بندیانو، مؤمن بندیانو ګمراه کولو. ځکه هغه دا بندیان exempt کړل، مطلب هغه اقرار وکړو چې دا چې دی نو زه نشم بې لارې کولی، چې دی نشم بې لارې کولی او نور کولی شم. او دې باره کې هغه قرآن کې وی الله تعالی فرمایلی دي چې شیطان وی ربي بما اغویتنی لازین لهم فی الارض، چې یا ربا په دې وجه چې تا زه بې لارې کړم، یعنی ما ته دې ووایي چې د دې ته سجده وکړم او نه کړه، نو هغه الزام انسان ته ورکړه چې د دې په وجه وشو. نو زه به دې له دا ځمکه ښه ښایسته کړم، دې کې به له زینت پیدا کړم، بدی به ورته ښایسته کړم، ولاغوینهم اجمعین، او دا ټول به زه بې لارې کړم، خو الا عبادک من المخلصین، سوای د ستا هغه بندیانو نه کوم چې مخلصه دي. هغه صفا ووایي چې په مخلص بندیانو باندې به زه وس نه لرم. او قیامت ورځ به پخپله د دې خبرې وضاحت وکړي، هر څه به مخامخ شي او هغه به پخپله هم دا ووایي، د قیامت ورځ به هم ووایي او دا شیطان به هم ووایي. او هغه به څه وایي؟ هغه به وایي وما کان لی علیکم من سلطان، زما خو ستاسو خلاف څه وس نه لرم، ما خو تاسو خلاف څه زور نو، الا سوای د دې نه ان دعوتکم، چې زه تاسو ته دعوت درکړم. یعنې ما خو تش تاسو ته ویلي وو چې اوکې، لاس خو مې تاسو نه نشو نیولی. فلستجاب فلستجبتم فلستجبتم، خو بیا تاسو زما دعوت قبول کو. فلا تلومونی، نو ما مه ملامتوئ، ولومو انفسکم، خپل ځان ملامت کې، دا ستاسو خپل قصور دی.
ها دا فاستجبتم دی سوري فلس نه دی فاستجبتم نو تاسو زما دعوت قبول کو نو فلا تلومونی ما ملامت کوي ولومو انفسکم ځان ملامت کوي قصور خو تاسو خپل دی ولیم خبره ومنله یعنی په خپل هم تاسو کول غوښتل چې دا کار وکړو کنه چې کوم درته ما خودلیو ځکه تاسو ما پسې را روان شوي که تاسو د الله اطاعت کول غوښتل نو هغه لاره به تاسو له اسانه شوې وه ولې چې هر کس لا الله تعالی اومکه لاره آسان کی چې کومه هغه غواړي چې کوم د پاره د هغه د زړه خواهش وي نو ځکه مونږ ته د الله تعالی وفرمایل چې فقاتلوا اولیاء الشیطان جګړه وکړي جنگ وکړي د شیطان مرګرو سره ولې ان کید الشیطانی کان ضعیفا بشک د شیطان چال داغه چلول ډیر کمزور دی یعنی کم خلک چې حزب الشیطان دي د شیطان ډلې نه دي داغه مرګري دي څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان نو هغه سره جنگ وکا ولې چې هغه کمزوري دي نو شیطان چې سمرم چلول وی چالونه وی سازش وی هغه کمزوري وی او هغه د مؤمن د ایمان تاب نه لري نو شیطان څه طاقتور شي نه دی هغه نه مې یریګا او که هغه طاقتور او کمزور دی نو مونږ ته دا معلومات کول دي چې هغه د چا په مقابله کې دی چې مونږه هغه شان نشو یعنی شیطان چا په مقابله کې طاقتور دی چا په مقابله کې کمزور دی دې باندې ځان پویولو ضرورت دی بس بیا به مسله نه وي یو حدیث هم دی کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بشک مؤمن ایکسکیوز می مؤمن خپل شیطانان داسې ستړي کی لکه چې تاسو کې څوک سفر کې روان شي او خپل اوخ ستړي کی ولې چې اوخ ډېر سفر د پاره جوړ دی خو نه ستړي کیږي نو کله ستړي کیږي چې پاغه خلک سورلیو کی بار پې کی دي او اوږده سفر فاصله پې وکي یعنی انسان شیطان خپل قابو کې ساتلی شي څنګه داغه خبره به نه مني هغه به ستړي کی او ستړي کوي به څنګه ولې چې شیطان یو طرف نه راشي نو دی به نه مني بل طرف نه براشي ګس نه براشي خینه براشي مخامخ نه براشي شانه براشي بل لار هغه ته اړو ښکاری نه نو هغه چار چا پیره چورلی چورلی چې زه سو کم سری نیولې دی او وی چې یاره ما خو هر چالو کو خدا زما قابو کې ناراضي تاسو کتلی دي کله چې تاسو شي پسې منډه وای لکه تاسو به کتلی دي د ماشومان اکثر چرګو پسې منډي وای نو چې چرګ نیسی نو سکیږي چرګ مخ کې تاسو ورپسې یا زناورانو پسې یا که پښو وي چې څه شي وي او هغه به خېته منډوي او ګس ته به منډوي او ته به منډي وهي 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 نو ساه به دې ساه بشي نو دا کسي شیطان هم ساه شي چې کله موږ د هغه لاس ته نه ورځو او چې کله مونږ هم خپل ټول زور استعمال کو مونږ خپل غوسه کنټرول کو مونږ خپل جبه په کنټرول کې ساتو مونږ خپل خوې هغه کارونو په معاملې کې ټیکو ساتو چې کوم هغه غواړي چې مونږ دې اونکو نو مونږ هغه کو او مونږ یې کې ځان ثابت قدم ولرو او مسله سکیږي او چې دا مونږ کو نو بیا هغه کمزوري شي خو چې مونږ کمزوري کیږو مونږ ستړي کیږو نو هم هغه پریدو نه هغه باوجود مونږ ځان مضبوطو مونږه کار پریدو نه بیا مونږه مثلا صدقه کول دي نفل کول دي یا سم ښه کار کول دي د چا مدد کول دي د چا خدمت کول دي بعضی وخت چا جسمانی مدد کول وي کلاس ورک او روچته کا چا وبو غختي غول ورکا چا سره وزن اوچت کا چا درته وی چې ما صرفلانی سي تلرشه زما دا کار دی نو هغه وخت بعضی وخت تاسو وي تاسو خپل ډیر کارونه وي خو تاسو بیا په ځان باندې جبر وکي چې را د سره به ورشم د دا کار وکم چې الله په دې رضا کیږي نو بیا به زه راشم نو چې داسې کارونه تاسو کوي کنه او بیا تاسو رستو یادویم نه کستا چې ما تاسو سره ډیره ښه کار کړی و نو شیطان ستړي شي ولې چې شیطان څه غواړي اول خدای چې تاسو دا کار اډو اونکه خکارونه کې د چا مددونه کې چې اوکې نو بیا درته وی چې خدای ته اوس کم از کم او خوایا چې ما تعالی دا کړی دي چې دی خبر خوشي تاسو وینا زه خو به ته نه ویم ما خدای الله لکړي دي زه به ولې د باندې د تستایم نو بیا هغه کې وی چې اوس خو دې بالکل سم لاسته ناراضي اوس څوکم نو چې کله تاسو خپل نیکیم پټه کې تکلیف اوچت کې خو تکلیف د تکی کې خو ظاهر وینا نو شیطان ستړي شي خو چې څنګه تاسو نیکی پرې ده چې نه دارانه کیږي زه واس نه لرم او په شاشه دومره په غره مخ کې شي
نو څه مطلب شو د دې چې څومره تاسو شاته کېږئ دی به رامخکې کېږي، څومره چې تاسو مخکې کېږئ دی به شاته کېږي. نو یاد ساتئ چې ذرایع یا ریسورسز د سره دونه نشته څونه چې تاسو سره دي. فرق څه دی؟ دی خواري کوي، شیطان خواري کوي، مستقل مزاجه دی او مونږه چې څه ښه کار وي ایله اول خواري نه کوو، که خواري کوو نو مستقل مزاجه نه یو، مسلسل یې نه کوو، لږ شانتي وکړو بیا وایو مونږ ستړي شو، مونږ بور شو، ښه کار شروع کړو بیا مونږ وایو د دې خو هیڅ فایده نشته. مثلا چا ته سبق ښایې او څه موده پس تاسو ګورئ چې د هغې عمل کې فرق نشته، تاسو یاره د دې څه فایده ده، دې کس ته د سبق ښودلو ضرورت نشته. وای ولې ضرورت نشته؟ څه پته لګي چې کله د باندې اثر کیږي، تاسو خو ورته ښایې کنه بیا مونږ وایو چې نه څه بل څه شروع کوم، زه به څه بل څه وښیم، بیا هغه پرېږدو. نو مونږه ځای په ځای هغه یو کار پرېږدو او شیطان مضبوط کیږي. نو مقابله ډېره سخته ده. اوس دا کتل دي چې کوم شیزونه دي چې کوم سره تاسو شیطان ستړي کولی شي. یو دی د الله ذکر، د الله نوم، د الله د خاطره واړه واړه کارونه، الله د خاطره کول، د الله نوم اخستل، واړه واړه کارونو کې الله یاد لري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو، یو ډیر اوږد حدیث دی چې دا یو حصہ دا ده چې ورونه بند کې یعنی شپې ود کېدو ناول او پاغي د الله نوم والے یعنی بسم الله وایا او دروازې بندې کا، ولې چې شیطان بندې دروازې نشي بیرته کوله چې په کوم د الله نوم غستی شوی، یعنی چې تاسو بسم الله وایې هغه ور به تعالی شي. اوس هغه ټکۍ ور ټکۍ کولولو کوشش کوي، بیرته کولو کوشش کوي خو ورنه بیرته کیږي ولې چې تاسو بسم الله ویلې و. جابر رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې تاسو خپل لوخي د پاسه مثلا وی کنه چې کور کې د پاسه پسې کې دي چې هغه داسې کولاو نه پروت او مشکیزه په خوا به د اوبو د سرمنې بیګونه بو تیلی به وي پای کې به اوبه وي، اوس تاسو جګ اوبو ویلې شي، ګیلاس ته اوبو یا کولر ویلې شي یا منګې ویلې شي، چاټه د دې خولې بندې کې یعنی دروازې هم بندې کې، د اوبو یا د لوخي چې دی اغي باندې مسکې ده ډیوې مړې کې د شپې او د کېدو نه اول دا ټول کارونه کول دي. ٹھیک شو؟ لوخي په د پاسه بسګدو اوبو چې کوم زمونږ بوتلونه دي یا منګي دي یا جسم دي اغي باندې سکه خودل کولاو بنو پریدو، دروازې بندول، لایټ اف کول، بجلی مړې کول. ٹھیک شو؟ ولې چې وی شیطان بند مشکیزه نشي پرانیسته، دروازې نشي کولاوله او لوخي د پاسه کبرغولې یا سر پروت وي هغه نشي کوزولې. نو که تاسو کې ایس څوک د لوخي د پاسه سکه خودوله ایس نمومي نو د لوخي پلنوالي باندې ارز باندې یو خیر دی یو لرګي کې دی، مثلا تاسو یو پلیټ دی پای کې خوراک کړی دی یا ګیلاس دی کې مو بس کلی دی چې ایس اوس نمومه یو کاشوغه پیدا سي یا د لرګي سټیک سشي په داسې په پلنوالي باندې کې دی د کولاو لوخي باندې چې ایس نمومه اخبار په کې خو دی شي یو لوخي په بل باندې را نسکور کې لکه سنس رکاوټ بندش پکار دی خو کولاو لوخي شپې ته مپرې دی او الله نوم پیواله نو یعنی هر شی چې شپې ته بندونو پکې دی بسم الله ور سره وایو. یو بل حدیث کې پته لګي چې د کلونو شپو کې یو شپه داسې وي چې د اسمان نه بیماری را کوزيږي، وبا را کوزيږي، نو چې کوم لوخي کولاو پراته وي باغې کې د اثرات راشي چې سحر انسان پاسي او بغیر کنګالولو وینځلو هغه کې سو اخري اوس کې کولاو لوخي کې نو هغه باغم راشي. موږ اکثر د ګیلاس ته قصې پریدو جګ پریدو کنه نو په خوا زمانو کې به خلک د منګي بو برغولي به پساتل. اوس مثلا برغولي تاسو په منګي نه یې نو څه بکیږي څه شی بدن نه ورشي او هغه به انسان له نقصان دی وي ماشه مچ خډیر لا وړو کې شي د نور شیزونه متلی شي. نو بهر حال قسمه قسم بیماری جراثیم اوس کوم ته پته ده چې دی کی وي او خلک احتیاط نه کوي. بعضې وخت مونږ وایو چیرې دا یو لوخي بو سوک کور کوي لوخي مو وینځل مثلا مېلمانو ډېر لوخي مو وینځل هم دغه سکی خودل چې زه سهار به سنبال کو او سوک دا یو لوخي بسنګ پټو یو لوی جاله کپڑا وساته او بس په لوخه د پاسه واچوي او به خامشه بسم الله پی وایي او بس سهار به هغه وینځي که خیرن وینو هم په د پاسه سکی دی. ٹھیک شو چې شیطان تاسو سره څه خرابيونه کی یاد لرئ چې شیطان صرف تاسو
لپړ کې وسوسې اچولی شي هغه تاسو په لاس تاسو نیولې نشي چې تاسو باندې سو وکي. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کس راغی ورته وی چې مونږ کې یو کس پړ کې داسې وسوسه راشي چې هغه بیانولو نه بهتره ده چې انسان اوس وځي کوی شي یعنی یاد الله په باره کې یا نیک کارونه نیک خلکو په باره کې سبا د خبرې پړ کې اچي او هغه نه خزه دا کړم چې بس بنده دی اوس وځي کوی دي شي خو چې داونه ویم چې دا ما سره راغلی ورته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه الله لوی دی الله ټول نه لوی دی الله ټول نه لوی دی او ټول صفت الله د پاره دی چا چې د شیطان مکر صرف د وسوسه اچولو پورې محدود ک یعنی د شیطان مکر دا غ چال سدي چې صرف هغه وسوسه اچول شي الحمدلله اغله دین زیات وسنه دی ورکړي او بیا الحمدلله د دې وسوسې علاج مشته چې کله په زړه کې وسوسې راځي نو د هغې په علاج کې همدغه دعا کولی شي دا یا کنستعین په کتاب کې هم دی اپ کې هم چې کوم زمونږ دی دعا کی چې اپ دی په هغې کې قسمه قسم داسې نورم دعاګانې دي ځکه چې اکثر خلک شکایت کوي چې زمونږ زړه کې قسمه قسم وسوسې راځي نو مونږ څنګه دې نه ځان خلاص کو او ډیر شي دا بعضې وخت مستقل بیماری شي بعضې خلک ذهني مریض شي خوراک سکاک پرېږدي یو ځل یو ښځې خپله کیسه کړې وه نو ښځې خپله کیسه کوله چې هغه واده شوی و او لا ویزې انتظار کې وه خو بیا عمرې ته لاړل چې هلته لاړم نو وی بس زما زړه کې دا وسوسه راغله چې ته خو به دوزخ ته ځې وی هر څه مې وکړل خو بس مزغو کې دا خیال کېناسته او دومره زیات چې هغه ناجوړه شوه او دا نه ده چې څوک عمرې له ځي نو شیطان ورپسې شي شیطان خو موږ سره وي خو چې ایمان والا د الله د نږدې کېدو والا کار کوي نو نور زیات ورپسې شي د هغې دا بیماري دونه زیاته شوه چې هسپتال کې داخله شوه او بیا یې ول قسمه قسم داروګان ورکول هغې نه خوراک کولی شو نه اوده کېدې شوه کمزوري کېده تر دې پورې چې خاوند ولا طلاق ورکړ وی زه تاسو خدا نشم سنبالولی حالانکه وی په پوره خاندان کې د هغې په مقابلي کې بل واده نو داسې خسته جوړې ولا کړو ډېر خسته واده یې کړی خو ورپسې د آفتونه او مصیبتونه نو هېڅ پته نه لګي چې کومه وسوسه مونږ کې کله راشي الله دې نه کي چې داسې قسمه څه شی راشي خو ان شاء الله دغه دعا یا دغه یو بل آیت دی هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم دام یو دعا ده نو شیطان چې کله ډېری وسوسې اچي نو تاسو دا دعاګانې کولی شئ بل منفي قسم خیالات نیگیټیو خیالات دا هم د وسوسې یو قسم دی اکثر خلک سوچ کوي زه خو دا کار نشم کولی ما نه خو نه کیږي چې موږ چاته ووایو که نه چې راشي چې تاسو دا موږ سره سبق وښایې یا سبق سلسله کې موږ سره په دې کې مدد وکړي وایي نه زه خو ډېره یریږم زه به د خلکو مخکې خبره څنګه کوم زه به چاته سبق څنګه ښیم زه به دا فلاني کار څنګه کوم که نه نو بعضې خلک اړو نه اراده کوي نه کوشش کوي ولې چې که اراده هم کي نو فوراً په زړه کې وسوسه راشي چې اوه دا خو زما د وس کار نه دی ما نه خو دا نه کیږي او بعضې خلکو دا دغې داسې نه کیږي بعضې خلک تاسو به اورېدلي وي زموږ د پاکستان څه نشي کېدی دا د دې خلک نه سمیږي ولې نه سمیږي دا خو شیطان دی که نه چې کوم دشمن دی هغه څه غواړي چې بس موږ د مسلو خبرې کوو او مسلې حل کولو دپاره د هېڅ نه کوو د خیر ښېګړې کار دی نه کوو نو هغه موږ ته هر کار ګران کي او زموږ خیالات داسې کي چې لکه دا کار ډېر ګران دی دا کېدی نشي چې تاسو د یو نیک کار اراده وکړئ شروع وکړئ او ستاسو ازمیښت ونه شي او په لاره کې څه رکاوټ بندش را نشي څنګه چې تاسو اراده وکړئ چې زه چا ناجوړه کس تپوس له ځم هسپتال ته ځم د چا مدد کوم د چا نیک څه نیک کار کوم خامخا به ستاسو ازمیښت کېږي زمونږ یو ملګرې وه عمرې ته تللې وه په روژه کې نو هغې وی چې داسې ازمیښتونه وي دومره مسلې را سره شوې وې او ظاهر دی ډېر خلکو سره کېدی شي دا خبره ایرپورټ ته لاړم هر څه وشو فلایټ مې کینسل شو بیا د بل ښار نه لاړم فلایټ مې واغسته نو ډېر شي او تر اخره څه ډېر شي مسلې بیانولې چې دا راته شوي وو اوس ګورئ څومره خلک وي چې هغې ډېر خواهش وي چې عمرې ته لاړ شو حج ته لاړ شو او د خلکو نه م اوري او ډېرې په زړه کې یو ښایسته تصور کې راغلي چې موږ به ځو او بیا ډېر شوق سره ډېر مینه سره هغې وځي د کوره او په ایرپورټ لا رسېدلي نه وي چې په تنګېدل شروع شي فلایټ به ډیلې شي ښه څومره به یې څونه اوس دا به کله راځي هېڅ پته نشته بیا یې وخت کې خلک څه تبصرې کوي بعضې خلک خو په ایرپورټ کې
په احرام په حالت کې وي او هلته چې کوم د ایرلاین عمله وي سټاف وي هغه غریبان چې ځان ناست دي هلته د خلکو خدمت له هغې سره جنګ جګړه شروع کړي اوس د هغې څه قصور دی هغې خو هلته ناست دي چې خلکو له به اطلاع ورکوي نو نور خو هغه څه نشي کولی د هغې خو څه سازش نه و څه تاسو له نقصان در کولو اراده نه وه خامخا خلک هغې سره جګړه شروع کړي بیا جهاز کې کینی نو بیا وی چې اوس دا خوراک یې څنګه راکړه دا خو داسې نه و په هغې تبصرې بیا چې کوز شي نو دا څنګه ایرپورټ و په هغې تبصرې بیا وی چې ښه مونځ کېږي نو ټیکسي والا یې هملته کوز کړي کله ورته وي سامان مخکې بوځه ځکه چې خلک ناست دي لاره ده تېرېدو په سر باندې نوري مطلب هغه نیکي هغه جذبه هغه ټوله انسان نه ایره شي او په یو یو شي بنده جګړه کوي موډ آف کی بچو ته غصې شروع کی نو دا کم قسمه نیکي ده رکاوټ خو په هر چیز کې راتلی شي صلح حدیبیه په موقع وګورئ دې ټول عمرې له تللي وو که نه نو څه وشو هغې خو ته یې ووایي چې کول یې هم نشې صحابه په چپه خوله واپس رالل بعضې خلکو خپل د بېچینۍ اظهار وکړو خو هغې هم څه بد رد نه دي ویلې او اکثریت اطاعت کولو ځکه چې هغې بیعت کړی او هغې بیعت کې بیعت رضوان کې هغې ته د جنت زیرې ورکړې شوې وې ورته یې ووایي چې تاسو به جنګ کوئ نو هغې ووایي چې او بې وسلې مونږ جنګ کولو ته تیار یو وسله خو یې نه وړې نو خبره دا ده چې کله تاسو د نیکۍ کار کوئ رکاوټ بندش به ضرور راځي شیطان به وسوسې اچي څنګه چې شیطان وسوسې واچي ستاسو ارادې کمزوري بشي چې ارادې کمزوري شي نو یا به تاسو لارې نه واپس شئ یا به څه کوئ هغه نیکي کار به کوئ ورسره به تاسو هغه خرابوئ څنګه نیگیټیو خبرې منفي خبرې بد رد ویل خلکو ته نو بعضې خلک واپس شي بعضې خلک نورو ته داسې خبرې اوري چې کوم ورپسې تلونکي خلک یې هم توبه وکړي چې نه یاره دا خو ما سره هم دا کېږي او زه خو وس نه لرم زه به څنګه کوم نو بس یو نصیحت دی څوک چې حج له عمرې له ځي یوه خبره ده چې تاسو کله د الله په لاره کې قدم اوچت که ستاسو اجر شروع شو که اوس حرم ته رسئ که لاره کې ودرېږئ که نور وي که سوري وي یو ځل تاسو د الله په لار کې روان شوئ نو تاسو اخلاص سره نو اجر ستاسو سلسله شروع شوه کله به صبر وي کله به شکر وي کله به اسانی وي کله به تنګي وي خو بس زړه به رضا ساتئ د الله زه راوبللم په دې نعمت باندې شکر ادا کول دي دې نه زیات څه خبرې نه دي کول ټیک شو چې کله مو زړه ستړی شي یا تنګ شي نو تاسو وایئ چې شکر دې چې الله موقع خو راکړه څومره خلک لري دا آرزو دا ارمان لري خو تللی نشي نو الله زه روغ وغوښتم څه وشو که تکلیف وشو ټیک ده نو دا خو یو مثال دی د نیکۍ هر کار که چاته سبق خوایې که چاته خدمت کوې صدقه خیرات چا سره احسان کوې سوچونه بد سوچونه ځان نه وباسئ دا د شیطان نجاست دی بعضې خلک خو دومره ډیټرمنډ وي دومره استقامت لري په ارادو کې څنګه چې حضرت عمر و همدغه باره کې خو ویلي شوي وو یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په باره کې فرمایلی وو چې د انسانانو او د پیریانو شیطانان یقینا د عمر رضی الله عنه نه تښتي ولې چې د شیطان زور پچا چلی راځي چې مخکې وګورو په هغه خلکو کم چې هغه سره مرګرتیا کوي کم چې داغه اتباع کوي داغه خبره مانی داغه په خبرو کې راشي داغه د وسوسو کې تسر کی دي نو قرآن او سنت نه موږ ته څه پته لګي چې خاص کر هغه کمی موقع دي چې کله شیطان انسان په خپل قابو کې واخلي مثلا غصې وخت کې غصې حالت کې سلمان بن سرد وایي چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم په مخامخ دوه کسان په خپلو کې په جګړه شو موږ نبی صلی الله علیه وسلم سره ناست وو یو کس بل ته په غصې کې کنځل وکړه مخې تک سور وته کنځلې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه یو داسې کلمه نه خبر یم چې کدا کس هغه کلمه وای نو شیطان بدنه نو دا بدنه لری شي یعنی دا غصه دا لیونتوب دا کیفیت چې سدي بده ردی وي دی بسم شي کدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای صحابیان ورته وای ته اورې نه چې نبی صلی الله علیه وسلم سوی هغه وی چې بشکه زه لیونی نه یم هغه لکه په غوسه کې هغه په دې خبره هم نه پوهېده دا خبره هم نه اورېده چې دی سوی او نبی صلی الله علیه وسلم خبره منلو ته یو قسمه وای چې لیونتوب وي زه لیونی خو نه یم چې زه به دا وایم
نو د زړونو حال نه الله خبر دی، کیدای شي چې منافق و، دا هم کیدای شي چې غصې په وجه بالکل یې عقل نه خلاص شوي، ولې چې وي غصه عقل خلاص کی کنه، او چې عقل لاړ شي نو بیا څه وي، یو کار هم نه سمیږي. بیا څوک داسې خبره بازي وخو کې چې خپل ټول عمر خدمت پکې ضایع کی. غصه د شیطان طرف نه وي، دا یاد لرئ چې کم کس زیات غصه کوي هغه باندې د شیطان حملې زیاتې وي، او د شیطان حملې ولې زیاتې وي، ځکه چې په خپله ایمانی طور باندې کمزوري وي. دکه شان جګړه کولو والا یو ځل وی عیاض بن حمار وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زما د قوم څوک سړی ما ته کنزل کوي هغه درجه کې ما نه کم دی، که زه دې بدل واخلم نو دې پکې بس ګناه وي، یعنی که زه هم ورته کنزل وکم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دوه کسان چې کوم یو بل ته کنزل کوي چې یوم کوي او بلوم کوي دا دواړه شیطانان وي چې کوم په خپلو کې بدې خبرې کوي او دروغ وي، یعنی دا شیطانان وي. یو قسمه بدتمیزه بد اخلاقه دا ټول مکمل په دې کیفیت کې د شیطان په کنټرول کې دي. نو که مونږ غواړو چې شیطان په مونږ باندې قابو نه لري نو بیا مونږ ته پکار دي چې مونږ ځان پوي کو چې په ما باندې اوس دې وخت کې د غصې حمله ده او ځان د هغې شي نه په خپله راوباسو. دویم څه شی دی، مونځ د جمع مونځ پرېښودو والا هغې باندې هم د شیطان غلبه وي. سړو دپاره خو د جمع مونځ فرض دی که نه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې په کم کلي کې 3 کسان وي او هغې د جمع مونځ اهتمام ونه کي نو یقینا شیطان په هغې مسلط شي. لہذا تاسو جمع لازم ونیسئ، ولې چې شرمخ همیشه یوازې پاتې کیدونکي یوازې چیلی وخوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې شیطان هغه سره دی څوک چې د جمع نه بیل وي، ټیک شو، او وی چې دی ډیر لرې وتښتئ د دین نه. او دې کې صرف د جمع مونځ نه دی، د دې مطلب دی چې چېرته مسلمانانو غونډه وي د نیکۍ کار کیږي خلک یو ځای وي پای کې یو کس هسې په وړې شان خبرې باندې خفه شي مخ روان کړي او روان شي نو څه شو برکت ختم، شیطان راغی، ټیک شو، او شیطان یې نور هم وتښتئ چې تښته دلته نه او چې څوم نیکۍ کار وي. ښه بیا د قرآن کې مونږ ته پته لګي په سوره زخرف کې چې کم کس ته الله د ذکر نه غفلت کوي په هغه هم شیطان مسلط شي. ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. کم کس چې د رحمان د ذکر نه سترګې پټې کړي موږ په هغه باندې شیطان مسلط کو، هغه بیا د هغه ملګری شي. نو شیطان چا قابو لري چې څوک ذکر نه کوي، یعنی هر وخت کې دی خوا بسې خبرې یا بیا صرف چپ ناست په سوچونو کې او الله نه یادوي، نه تسبیح کوي، نه استغفار وایي، نه درود کوي، درود وایي. نو مسلسل انسان ته د الله ذکر کول پکار دي د شیطان نه د بچ کېدو دپاره. انسان ته ټول وخت الرټ اوسېدو ضرورت وي، غافلېدی نشي. ګوره د یو ملک چې کوم سکیورټي وي که نه دفاعي، هغه که لینډ سکیورټي وي د ځمکې یا واټر سکیورټي وي ډیمونو ته خلک ګوري، ایر سکیورټي وي ایر فورس چې کوم حفاظت کوي، نو څومره سټرونګ ډیفنس سیسټم لګولی وي که نه، زموږ فوج ته وګورئ چې څنګه دا حفاظت کوي، که یو لمحې لم غافل شوې دشمن به حمله وکړي، او چې کوم وخت کې ګوري چې د دشمن کمزورې دی نو بیا به هغه حمله کوي. نو چې څومره تاسو الرټ یې هر وخت فوکس یې نو بیا دا نشي کېدی، بیا به هغې مونږ باندې حمله نشي کولی. نو مونږ ته ورسره یو الرټ ساتل دي ځان، بل دعاګانې کول دي، دعا هم زموږ وسله ده که نه، او بیا ورسره پازیټیو تھینکینګ ښه خبرې سوچ کول، وړوکوالي نه دا په میندې په بچو کې اچولی شي. اوس ماشوم لږ شان لاس خوږ شو مور منډه کي وایي دا څه وشو، وایي الله راشئ الله دا دی، هغه ماشوم کې تاسو یو قسمه بې صبري واچوئ، هغه په خپله بیا چې چاله څه چل وشي نو هغه به وارخطا کیږي. نو دا سوچ مونږ میندې ورکولی شو، وړوکوالي نه ناشکري ناصبري دغه ته مونږ ښایو، په وړو خبرو باندې مونږه شور جوړ کو، هغې هر خبره منل، هر خواهش پوره کول، دې نه خو پازیټیو تھینکینګ نه راځي. شیطان د خواهشات په لاره انسان قابو لري، انسان باندې غلبه یي د هغه. نو ځان هم پویولو ضرورت وي، د خپل بچو هم پویولو ضرورت وي چې نه د هر خواهش پوره کوئ. وایي نفس څه دی، دی یو د 5 کلو والا ماشوم په شانتې دی چې ویل څومره چې پیس ورکوي دی به نور غواړي او چې ویې غولوئ نو ورو خپه یې پرېږدي.
ٹھیک شو کنه نو دا شی مونږ ته کول دي چې مونږ به د دې ټولو شیزونو خیال کو او ان شاء الله مخکې به مونږ نور وایو چې سبا کیږي او څنګه به مونږ د شیطان نه ځان بچ کو اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته